وی پسو پیاده راغلی که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښانې کوم ځای سملولي وی اوښانې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې هډوکې څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکې د مدینې د کجورو هډوکې دي دا اوښانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه هډوکې پکې د هغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چېرته دي بس زر خپلې قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه که روخ یې بلکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لاره یې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته د ابو جهل قافله را روانه ده اوس هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان خو اوس رخ بدل کړه خو هغې خو په دې لاره راتلل هغې بدر ته رانږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک منځ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته یو که څوک یې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزار یې ورکړل ځان یې وخو وایي موږ د ابوجهل د لښکر خلک یو رای وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابوجهل د لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خو دا پته نه و چې د ابوجهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان نو چې دوی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم ځای ده نو هغې به بیا وایي مونږ خو د ابوجهل د لښکر یو نو دوی به بیا سپېغلې ورکړی چې دروغ وایه شابه د ابو سفیان د قافلې دوی به او مهم مخه د ابو سفیان ها کم دی را قافل نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابوجهل یو چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وایي چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وایي دا ټیک وایي دا د ابوجهل د قافلې دی بلکل ما له راولې وی تاسو د ابوجهل د قافلې یو وی څومره کسان دي وی صرف شمېر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی اوښانه لالی وی دروازې څو اوښانه لالی وی نهه یا لس نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وی بس یا 900 دي یا زر دي وی د 900 د زرو په منځ کې دي صحابو ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي امون دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوي خو ډېره ښه ده که نه کوي چې ځو واپس صحابه وایي د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنگ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدې پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم دی جنگ شوی دی بدر ورته وایي یا خو د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړو د هغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا چې نبی علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابوجهل قافله راغلې وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز یو هغه هغوی نیولې وه بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي شګې دي او اوبم پکې نشته او شلاکه شګنن هم ده نو نبی علیه السلام هلته کې صحابو ته خیمې نښې کړې بای صحابه رالل نبی علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ دیره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او که نه اسې دلته مونږ دیره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو
موږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او که نه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښه حضور پاک وفرمایل د الله په حکم. یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ به منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی. نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړ. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې بعضې صحابه وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم ترې ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه واله را پرېوتل به خو چې منډه به یې واله را پرېوتل به حضور پاک هم لیدل معامله خدای بدله کړه د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې که زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې مراله وکړه. حضور پاک داسې یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تاله یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کوې ته د دې دی نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې دی نه زمونږ تماشه کوه چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه. حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه مو دي شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوک دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ. یا الله دا شلیدل جامې دوی چولي او دا چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیبل خپېرول بے سره بے سامانه دي خدای دوی سره اس وسله نشته صرف دغه څو توري دي خدای هلته ټول مسلح دي اس وسره نشته صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بے سوکا خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی. الله ما به نه ذلیل کې ګوره خدای ما دوی سره وعده کړی ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګوره خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کې الله ما به نه ذلیله کې ګوره او ما به نه بې وعده کې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دې ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلی دي خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال
نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوک کشلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا سوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حد پور او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر کې خود او د مټه کلک ونوي حسبک یا رسول الله د خدای رسول عباس نور دعا مکو ودا کافی نور چې بالکل دعا ونکي ودا کافی د سچ کېږي فکر مکو بس سوچ ونکي اس فکر ونکي بس چې سو شو باس دا دعا چې څنګه وکړه نبی رسول الله دعا نه پس وروته ډېر زیات خوشاله او خندلې صحابه چې دا خود خوشاله مقام نه دي د خندا نو دا آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاويږي تاسو له خدای فتح درکړي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له خدای ګټه درکړي اغي له خدای شکست ورکړي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابه ته دل تراشي لا سے کے قول وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرګ زیره دلته فلان کی پروتی دلته ابو جهل پروتی دلته امیہ پروتی یو زیبان دی لاس کې خو دا یو کافر د مرګ زی خو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علی السلام د کم کافر نو مغشتر او په کم ځای لاس خود دي وی په اقصا سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دي اخوانو الله پورا مدد وکړه اخواتت 1000 فوج مخامخ د خوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرو والا التکی پکی عتبہ تقریر وکړو نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما در تویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخر پنیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې پنیت اوتی نو ځان سره جنگی سامان کم وړو اته توری دی شپږ زغری دی او یاو خان دی او دوا سونه دی او د کافرانو د زرو کسانو لخر دی او ټول مسلح دی اغي سره او یا اسونه دی او او سوا ور سره او خان دی او ډیر جوش او خروش سره دی او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم ته را جمع کاو وی چې قوم مون خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پار راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مون خو جنگ لنه راغلی مون خو دل راغلیو که زمون په قافله چا حمله وکړه نو مون به جنگ کو قافله بچاو مکه ته ورسېدل نو مون جنگ سره کو دا که مسلمانان دی خو زمون رونه دی زمون تربوران دی جنگ مونږ نه کو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړغوی جنگ کی سوانه غشتا بل یو کافر عمر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زو ورزم او د مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو
قوم لراغې وی یاره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خو ډېر لږ دي خو بازار نه وجني زمونږ مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کې دي شي دوی دوکه کوي او د دې غونډې شاته دي ځان سره نور لخر پټ کې نولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو هېڅوک یې پیدا نه کړل چراغ حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی دی دغه وخت کې کافر و هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګاو شاته ورسره نور څوک شته هم نه ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره یو څو تورې دي ورسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلق وجني نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خساړې او پکې ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکې ته ورسېده زماړه جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي کو عتبه لرال العتبه د مکه مشر لوی سردار او سپینګری هغه ته الوي عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع قوم ته وی قوم یو تقریر وتاو کو وی مونږ سره راوتیو مونږ دې راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرال اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچاو مکې ته رسېدلې ده ولې جنګ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره وکړه وی پریږدی دا محمد او دا غمرګری صلی الله علیه وسلم پریږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به پریږدو نو مونږ هم ته خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بالکل او د هغې وجه سوه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونه او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونه او بل د دې عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته تپوس وکړو عداس دا ولې نو هغه ورته الوي وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونه دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبره وکړو یاو عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی بلاله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته پلار روانو بعضی مسلمانانو سره سو جنگ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نومو یا عامره وی کاکا خورې ضرور مرګ وینه بخي حالانکې دا خو د هغه ضرور د بدل دپاره دا کافر نور اوته هغه چغې کړې وا عمره وا عمره ای زما رورا ای زما رورا بس هغې سره خلک ګرم شو
او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دې د مسلمانانو په صف کې دی حذیفه ته په غیرې او عتبه وی خا اوس په پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزر لګولې وي او دا اوس په ټوپه راوړې می جن وته و نو ټوپه ولا راوړ نو سره غټو په نه برابرې ده نو بیا د سر پر رومال باندې وتاړه او میدان ته ووت الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع منځ وکړ او د مانځنه مخ کې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی وته وی چې ما سره خدای وعده کړی ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لخر ور دي دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ور دي دام در کوم ما سره خدای وعده کړی اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوي فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمای کنا پیستاسو عدد کم او زر تاسو درې سو دیار لس وصله د سره کم وا طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا و بیا هم د خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غول غش را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه اغه لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام وسره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غش راخ کا وی استوي یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غش راخ کا بس اغه نیغ ورته د صف دروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل دي او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل دي نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه سره وکم وی زما خېټه دی خوکړه نه زده نه بدل اخلم صحابه حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه خو کړي د سره خوشتبي وکړو غشي راخ کا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام واله دا څخه کول اخلاق خدای پاک ور کړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه میرا د وجستا د خېټه خپل کړم او اذا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ولړ په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله تبیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی دي او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدایا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعای بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وې داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوز ولته به سره راکاږي دا د وجه ما دا خو بې وسلې خلک دي چې ګوتې ولې یو نس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې
او شیطانان ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي. ابو جهل ته وایي د سراقه شکل کې وایي زما قوم دقه د ما راوستي دي، غمې مه کوه، زر تاسو یې زر د لما راوستي دي، زر دادي او زر د لما راوستي دي. هیڅ فکر چې ونه کې، بلکې 2000 نور دي، 3000 لښکر زما دی. په هغې ابو جهل ډاړو. یو بل اطلاع مسلمانانو ته راورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا، او هغه سره هم لښکر دی 15000 کسان. جنگ کې دا پروپیګنډ ډېر خطرناک شی دی. صحابو ته لومبی دا اطلاع راغله چې کافر زر دي، بیا دا اطلاع راغله چې د سراقه ابن مالک وله 3000 کسان راوستي دي د بنو مدلج قبیله، او بیا دا اطلاع راغله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړي دي. نو زر او 3000 څلور او 15000 9000 او مسلمانان 300. دې سره یو پټې لږ غوندې سړی خامخا پریشان شي. رب العالمین الته فورا حضرت جبریل علیہ السلام راولي، استستغیثون ربکم انی ممدکم ب1000 من الملائکة مردفین. فکر مکوه، اس فکر چونه کی، زر دوی دی، زر زما فرشتے دی، 1000 فرشتے، او دا فرشتے خدای نازل کړي. 1500 فرشتے د جبریل علیہ السلام په کمانډ کې وي، هغه جرنیل، او 1500 فرشتے د میکائیل علیہ السلام په کمانډ کې وي، هغه جرنیل. او صحابه لیدلې وی دا فرشتے چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل. ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتے را کو شوي دي، هغه تکې سره شګي دي، تکې سره یو شان د شګو ډېرې دی، یو غر را کوزې شوي 1500 جبریل علیہ السلام مشر، د 500 میکائیل علیہ السلام مشر، دا زر فرشتے خوراله. حضور پاک ته ودرېدی د الله رسول چې فکر ونه کې هغه زر دي، زر مونږ دا دی راغلي. که ستا ملګرو سره وصله نشته، فرشتو سره شته. خو الله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوئ، تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لږ لږ وهئ. فضربوا منهم کل بنان. داسې معمولی ډب ډوب کوئ لغوندې چې مسلمانان ډاډی در سره. زر فرشتے خوراله ودرېدې. رب العالمین ورته بیا سوی وی انی آیت میر ممدکم ب3000 من الملائکة منزلین. وی 3000 نور تیار فرشتے ولر. که د سراقه 3000 دی نو 3000 مام تیار ساتلی دی، او که د کورس 15000 هغه دروغجنه خبرم بالفرض رښتیا شي نو قرآن شریف کې الله وی 5000 نور فرشتے هم تیار دي. فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې د تراوسته 3000 ولاړې دي درته، 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي، که ضرورت پیښ شو دا در سره دي. خو جنگ په تاسو کوم، تماشا کوه اوس چې څه کېږي. چې کله جبریل علیہ السلام راغی نو شیطان خو وپېژند چې دا خو جبریل علیہ السلام دی، نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاسې نیولی دی، چکر لګی. ابو جهل سر کې دی، خو چې فرشتې یې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ. ابو جهل ورته وی څه کې لکه خیر دی؟ وی انی ارا ما لا ترون. وی زه چې سینم تاسو یې نه، اوس به درته پته ولګي. شیطان خو همدغه دی، په الف لام ورامي دی کوي، رامي وسته باز داسې مې ودرولی چې اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي. لاس یې تراق کوي چېرته ځې؟ مونږ یوازې او قوم ته وی ځای چې ځو. وی چېرته لاړې؟ خو شیطانانو که نه. وی چې تاسو زه سینم هغه فرشتې رالی، تاسو یې نه یې، زه چېرته وټینګېدی شمه؟ بس خو ته لاړه. ابو جهل حق حیران شو. قوم ورته وی چې ګوره مونږ درته وو چې جنګ نه کوو او تا وی جنګ کوو. هغه د هغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ. دې سره دوی خپې لګي وخوېده. جنگ چې کله شروع کېده
نو عتبہ خودی پیغور ورکوي ستا زوی دې ځکه جنګ نه کوي هغه اوس په معلومه شترمر وزر دلته لګولي دی او ټوپې په سر نه و په سر یې وتړه او تورې واغشتا او आवाज یې وکړ خپل لور ته وی شیبه روزه شیبه رو یو زوی دی ولید وی ولید روزه ګورس بادری دیتا دا زماله پیغور را کوي اوس ګورو چې پیغور سو کامیابیږي نورور مو استا او زوی مو است دریوا دا به قانونو چې د جنگ نه مخ کې با یو بل سره دی پرزونه کوي دا عام جنگ نه مخ کې یو په یو نو چې چا به وګټلا ناغه به نور قوم بیت نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته आवाज وکړ هل من مبارزین عتبہ ودرې شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا وتل یو دای در درې انصار وتل صفونه برابر دي عتبہ ته تاسو کو څوک یې یو د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې وې تاسو زه مال موږ خپل قومیان راو باسه تاسو خو د مدینه او आवाज یو کہ یا محمد صلی الله اخرج الینا اکفاءنا موږ لا خپل دغه راو باسا قومیان چې زمون برابر دي په قومیت کې راو باسا حضور پاک خودم رو رستوزوی نبی علیہ السلام ترتوی قم یا حمزه حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده عبیده ترزوی دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وستل یو څوک دا نه وای چې پردي وجنی او خپل بچ کړي درې واړه پاسو زه ورزه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټسی ورکنو عتبه مردار یو ټس سره ورغله علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټس شنو ولیدی مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخ کې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پرداونو کې خمون ګټاو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی سے وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پرز د ټولو نړومبه وزه د خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه مچستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوته زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وته او ګټلې مې زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل خي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنگ ودا ټوپک خونو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان او یریدم یو خو هم الکته دا بعض خلک وی دا ماشومان نو ښا ماشومان به نبی عليه السلام جنگ کې نه پرې خاودل د 15 کالو نه چې به عمر کم هغه به جنگ کې قطن نه پرې خاود
15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنګ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کې په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول چې ما وتو قتل ماتي کاکا جی یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما ته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما ورېدلی چې دا موږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جی ابو جهل پیژنې دا خو د مدینه انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زموږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم دی وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم ام راته وی روړ ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو امرګری دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل په او داسې مضبوط او چې د استه لاندې راوغورځاو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید په دې تورې په دې لاسو دا لاسې دې پرېک لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په دې جنګ بدر کې شهید شو